پنجشیر او بغلان کې د کاسازر پروژې له مسیر لیدنه د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه او د ریاست الوزرا د دفتر لوی رئیس او ورسره مل پلاوي پنجشیر ولایت ته د خپل سفر پر مهال د کاسازر پروژې له هغه مسیر څخه لیدنه وکړه چې له بغلان ولایت څخه د پنجشیر ولایت پر خاواک ولسوالۍ تیریږي. حاجی حمزه صاحب د برنامو ریاست د تطبیق مسؤلینو ته هدایت وکړ چې په ټوله کې د کاسازر پروژې له مسیرونو دقیقه څارنه وشي او ورسره د دغه پروژې د غوړې پلي کېدا په موخه هر اړخیزې همکارۍ ته چمتو وي. د کاسازر پروژې له مسیرونو څخه په داسې حال کې لیدنه کیږي چې تر دې وړاندې د برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه د یو سفر پر مهال کندوز او بغلان ولایتونو کې هم له یادو مسیرونو څخه لیدنه کړې وه او له دې سره یې دغه برخه کې له ځایي مسؤلینو سره هم لیدلي وو.